بسم الله الرحمن الرحیم. نجیب الله شینواری سپیکس نه ډېر سلامونه مې ومنئ. ګورئ شاهدي صاحب د کپتانۍ نه لرې شو، رحمت شاه کیپټن شو. رحمت شاه ته ډېر مبارکي. د ډېرو خلکو مختلف نظریات دي. اوس بعضې خلک را پیدا شوي دي چې ولا شاهدي خو ښه کیپټن و. ګوره شاهدي ښه کیپټن نه و، شاهدي سره ټیم ښه ټیم و او دا ټیم باید دې ټیم باید نورم پرمختګ کړی وای. او دا چې یو څو سیریزونه ګټلي، یو د ساوث افریقې نه، هغې کې هغوی هغه بیکاره ټیم رالیږلی و. 2 میچونه تا وګټل، یو هغوی وګاټل. نږدې وختونو کې ډېر ښه سیریزونه بایلل او صرف د سیریزونو خبره نه، ورلد کپ مهم دی. ورلد کپ چې مهم دی، نو ورلد کپ دپاره باید صحیح کپتاني، صحیح ټیمي. رحمت شاه زما په نظر باندې ولې ما اول سر نه د انډیا سیریز نه وروسته چې رحمت شاه کرکټ بورډ راشد خان نه کیپټناوه. راشد خان هم د اوسنۍ ادارې څه پولیټیکل سیاسي مسایلو کې په دې کرکټ بورډ کې دننه چې خلک دي د هغوی نه خوښېږي. دویمه راشد خان چې دی خپله خبره کوي، هغه ګلوبل سوپر سټار دی، هغه سټریټ فورورډ خبره کوي. او سره د دې راشد خان بیا دا بلیم ور باندې لګېږي یارو نو چې خو کریم جنت او فرید ملک او دا خلک چې راشد خان یو کني دوی په ټیم کې، نو څنګه راشد خان باندې؟ نو خیر راشد خان دوی نه غوښته، چې راشد خان نه غوښته، نو شاهدي به تر قیامته پورې روانو. د شاهدي په روانېدو کې د افغانستان ټیم پرمختګ نه و، زوال و. دې د خاطره داسې کس موږ غوښته چې افهام او تفهیم والی، چې هم کرکټ بورډ ته منظوري او هم ولس ته. هغه کنایت پر رحمت شاه. اوس څوک چې هر څه رحمت شاه صاحب ټیکنیکلی کریکټ پلیر دی او زما ته هیله ده چې په دې آیرلینډ سیریز کې باید دی خامخا یو سلیزه ووهي، که نه چې آلات خرابي، مثلا بیټینګ نشي کولی، شاهدي غوندې آلات دغه شي، نو ورلد کپ مهم دی. ورلد کپ کې و بیا ورلد کپ نه مخکې هم کیپټن بدلولی شو. هیڅ ضروري نه چې 2 میاشتې مخکې بدل کړو. را روانې 5-6 میاشتې چې دغه شي لاړ شي چې رحمت شاه پرفارمنس داسې خراب شو. آی ډونټ تھنک سو چې خراب بشي، خو خیر چې خراب شو بیا هم بدلولی شي. هندوستان سوریا کومار یادو چینج کو، هندوستان روهیت شرما چې هغه ورته دغه ګټلی و، چیمپینز ټرافي چینج یې کو. ورلد کپ بیا مهم دی. ورلد کپ چې چاته مهم یې، هغه ورلد کپ دپاره ټیم جوړی، چې کله ټیم جوړ کې لیډر تا سره سایډ ته بیا جوړی. تا اوس وایس کیپټن رحمان الله ګربز کړی دی، تا باید وایس کیپټن ابراهیم زادران کړی وای چې دا تیار ریډي ټو گو وای. که چرته خدای مکه رحمت شاه صاحب پرفارمنس داسې ډیپ کېږي چې په راتلونکي 10-15 میچونو کې د یو سلیزم نشي والی، حالات یې سخت خرابېږي، نو باید مونږ سره سیکنډ آپشن ابراهیم زادران تیاري چې سټیپ اپ شي، ریډي ټو گو. هېڅ مسله نشته. څوک چې د ملت په سطحه باندې کپتاني کوي، د ملت په سطحه ټیم چلی، افغانستان کرکټ بورډ، هغوی باید دا شینو د تیار پلانینګ کړی. داسې نه چې 2 کاله ورلد کپ ته پاتې دی، ورلد کپ مهم دی او ته شاهدي باید وساتې. نو دیټس رانګ. نو وروره د شاهدي په دغه کې چې تیشه یې اوسه پورې کړی، بس زما خو ته په دې زړه خفه دی چې د باید په وخت استعفا ورکړې وای د ډېر د چیمپینز ټرافۍ نه وروسته، ځکه چې چیمپینز ټرافۍ کې یو انګلستان نه میچ ګټلو باندې ته دومره اسمان ته وختې. نو داس نه دا دومره مسله نه ده. افغانستان به دې وروسته هر یو ټیم بیټ کوي انشاءالله. نو راتلونکی کیپټن چې رحمت شاه صاحب نه هیله کو چې خپل پرفارمنس سره، او هغه ماته صحیح سړی ښکاري، هغه ټول ټیم کیری کولی شي. هیز ا ګډ مین. نه سوشل میډیا کې مسله لري، نه په ټیک ټاک کې مسله لري، نه پزول سړی دی. افغانستان د درنو سنګینو خلکو کور دی، روره د عزتدار د تاریخي خلکو کور دی. دلته درون سنګین سړی مشرتوب ته خلک وړاندې کوي. رحمت شاه فل سپورټ د شینواری سپیکس نه. ځان الله پاک دې